هغه څه چې موږ په تصویر او غږیز پروګرام کې ولیدل د بریالي جلالزي او جاوید واک مرکه وه، همداسې وه که نه؟ جعفر فیصل و د حاجي صاحب مرحوم سره او ښه مفصله مرکه وه. تاسو په دې مرکه کې د حاجي صاحب د فکر، تلاشونو، هڅو او مبارزو ټول تاریخ ولید او واورېد. که زه هم څه خبرې کوم په همدغې تړاو به یې کوم څه چې حاجي صاحب مرحوم وفرمایل او تاسو ټولو واورېدل. دغه 18 کاله یا 19 کاله چې ما او حاجي صاحب سره پېژندل او سره روابط مو درلودل او سره نږدې وو، تل مو په همدغې موضوعاتو بحث کړی نه. په شخصي مسایلو کې زه هېڅکله داسې نه یم شوی چې زه راغلی یم یا احساس صاحب یا دا نور ځوانان چې کومه موضوع او شخصي کار راغلي وو او دلته راغونډ شوي او پرې بحث کوو، یا مو کومه میله کړي یا مو کومه میلمستیا کړي، زه فکر کوم داسې هېڅ وخت نه دی پېښ شوي. تل چې موږ دلته راغلي وو بحث به مو یا د سیاست و یا به د فرهنګ او ژبې و او یا به هم د اجتماعي مسایلو. که زه نورې خبرې اوږدوم په همدغې اړخونو باندې بحث کوم او زیاتره به زما هغه خاطرې وي چې د حاجي صاحب سره مې درلودلې او د دې خاطرو کړنو او فعالیتونو شاهدان دغه ځوانان هم دي، هغوی چې ډېر د جرګې سره په ارتباط و، احساس صاحب، استاد ضمیر، واک صاحب، بریالی صاحب، همدغسې نور دوستان. حاجي صاحب یو سیاسي سړی و، دا حقیقت دی. د داود خان په وخت کې د ملي غورځنګ غړی پاتې شوی او حتی د شمال د زون مسؤلیت یې په غاړه درلود. یوه ورځ یې ما ته ویلې چې د ملي غورځنګ بعضې اسناد را سره وو او دا اسناد ویلې ما مرحوم حاجي رئیس صاحب ګلبدین بای ته ورکړل او هغه کابل ته ورسول. یعنې دا چې حاجي رئیس صاحب ګلبدین بای هم د ملي غورځنګ غړیتوب درلوده او د سیاست سره یې علاقه درلودله. دوی سیاست په دې مفهوم نه کوو لکه دا اوسني او خلک چې کوي، او یا هم دا چې د سیاست هغه چوکاټ هم همدغسې دی چې ځان به قدرت ته رسوي او ځان به په حاکمیت ته رسوي او د هغې طریقه به د خپلو اهدافو د تطبیق دپاره تلاش کوي او هڅه کوي. دوی سیاست کاوه خو په دې مفهوم نه کوو چې حاکمان شي، په دې مفهوم نه کوو چې قدرت لاسته راوړي، په دې مفهوم کوو چې ولس ته یې خیر ښېګڼه ورسیږي او په دې مفهوم کوو چې د خپل قام د ژبې او ادب دپاره یو څه وکړي او داسې یوه هسته جوړه کړي چې هغه د نورو حکومتي چارواکو سره په ارتباط کې وي او ضمناً دوی وکولی شي په آزادانه ډول هغه خدمت دی چې ملا تړلې ده هغه خدمت وکړي. د کلونو په موده کې هم دغسې سیاست ته ادامه ورکړه چې بالاخره د 1950 کال نه وروسته د همدغې موخو په خاطر د همدغه فعالیتونو او مبارزو په خاطر زندان ته واستول شو او هغه سختې ورځې او شیبې چې په زندانونو کې تېرې کړي دي هغه هم د یادولو وړ دي، خو دومره فرصت نشته چې اوس سړی هغې باندې جدا جدا بحث وکړي او لازم هم نه وي. دا د مبارزې او د ټینګ عزم لرونکو خلکو دپاره دغه مثال کفایت کوي چې یو سړی دی د خپل
ملي هدف په خاطر زندان ته لاړ شي او حتی د مرګ تر سرحده هم ورسي. او بلا شکه چې دوی هغه ملا چې تړلې وه همغسې حاجي صاحب مرحوم د کار او فعالیت او مبارزو ته ادامه ورکړه چې تر مرګ تر وخته پورې هم په همغې خپلو اهدافو پاتې شو او د خپلو اهدافو مرامونو او ارمانونو په خاطر یې تلاش او هڅه وکړه. خو ډېره زیاته مینه یې د ژبې او د ادب او د فرهنګ او مطالعې سره وه. هر جمعه به چې زه دلته راغلم ده به راته دغه هغه لیکل شوي آثار چې نوي راوتلي وو یا هغه ورځپاڼې به چې چاپېدلې ده به هغه د وخته لوستلې وي او بعضې ځایونه به یې نشاني کړي وو او ما ته به یې په مخ کې کېښودل چې وګوره خپلواکه فلاني دلته څه لیکلي دي. تاسو باور وکړئ چې په دغسې زموږ په دې ټولنه کې چې اوس هېڅوک هم حتی مجله او ورځپاڼه نه ګوري چې څه پکې لیکل شوي دي، خو هغه هره ورځپاڼه او مجله چې ګډون به یې پکې درلوده، چې رسمي ګډون به یې پکې درلوده، هغه به ټکي په ټکي لوستله او یادداشت کولې به یې موضوعګانې. او دا په دې خاطر چې هغه علاقه درلودله، بې حصر علاقه یې درلودله د ژبې، ادب، فرهنګ او مطالعې سره او سیاست سره. کله به چې ځوانانو یو هڅه وکړله او دا قانونونه او مرکزونه یې جوړ کړل، بهیرونه یې جوړ کړل، تر دومره حده پورې به یې تشویقول چې حتی ډېره یو وړه غونډه به هم چې په یو ولسوالۍ کې وه ورته یو وړه مشاعره به هم چې چېرته جوړه شوې وه، نو دا به حتما هغې مشاعرې ته د ګډون دپاره یا هغې غونډې ته ګډون دپاره د چمتال تاویلدار صاحب هم شاهد دی، د رنځورمل هم شاهد دی، یا د چاربولاک یا د نورو، حتی قندوز و سمنګان او فاریاب ولایتونه شاهدان دي چې حاجي صاحب د ډېرو محفلونو او بهیرونو د افتتاح او جوړېدلو په موخه هلته سفرونه وکړل. او دا سفرونه په دې خاطر نه وو چې د ده پکې شخصي منفعت وي، صرف په دې خاطر وو چې دا ژبې ته خدمت وکړي، قوم ته خدمت وکړي او ولس ته خدمت وکړي. د ژبې او فرهنګ او ادب د بډاینې په خاطر یې هر څه کول، که هغه مالي مصارفات وو، که هغه معنوي کارونه وو، ترسره کولې. او د ځوانانو کړنې او فعالیتونه اگر چې هم په بعضې مسایلو کې منفي وو، خو هغه منفي اړخ ته یې هېڅ کله نه دي کتلي، همیشه به په مثبت اړخ باندې بحث کوو. او دا د هغه یوه لویه ویژګي وه، یوه لویه ځانګړتیا وه چې داسې فکر یې کوو. او په رښتیا هم موږ ټول د دې شاهدان وو چې که حاجي صاحب نه وای او دغه مرکز نه وای، نه به دا بهیرونه وای، نه به دغه انجمنونه وای، او نه به موږ هم تر دې سرحده را رسېدلی وای. نن الحمدلله زمونږ ځوانان د نورو ژبو د ځوانانو سره سیالي کوي، هم په هر څه کې، هم په ژبه کې، ادب کې، په فرهنګ کې، په سیاسي فعالیتونو کې، په اجتماعي کارونو کې. موږ اوس د دې جوګیو په شمال کې چې د نورو سره رقابت وکړو په ډېرو برخو کې. او که خبرې اوږدې نه کړم، یو بل برخه هم چې دا هغه د حاجي صاحب اجتماعي روابط دي. که څه هم له ظاهره حاجي صاحب ډېر تند سړی ښکارېده، ډېر زر پکارېده او احساساتي کېده، خو ما یو ځای ولوستل چې هر هغه څوک چې زر پکارېږي
په هغه کې صداقت ډیر وي او دا رښتیا هم د حاجي صاحب په وجود کې دا مطلب کاملا متبارز و چې حاجي صاحب ډیر صادق و دروغ منافقت نه ډیر زیات بد راتلل او په ژوند کې به زه انشاءالله چې شاهدي ورکوم چې دروغ به یې نه وي ویلي او همیشه به ما خو ورسره همیشه ډیر جدي بحثونه درلودل دا خپلوان په ورسره دومره بحث نشو کولی خبره به یې ورته نشو کولی خو چې څه به یې ورته ویلې هغه به یې ما ته ویلې ما به هغه ته ویلې چې دا مسله سره کم ده همیشه به یو آیت ذکر کوم ما به چې ورته ویل چې ته ډېر په قاریږې یا کم حوصله کېږې نو ما ته به یې ویلې چې وخت چې یو آیت دی چې غلط نه کوم دلته نه پوهېږم چې قاریان شته که نشته ویلې چې خدای تعالی موسی علیه السلام ته وویلې چې کله چې فرعون ته ورځې نو هغه آیت داسې دی چې قولا لینا دا به ډېر زیات ویلي یعنی ته به په آرامه لهجه د هغه سره صحبت کوې ته به په حوصلې سره د فرعون سره صحبت کوې کني موسی علیه السلام هم ډېر تیز سړی و خو هغه ته د خدای تعالی حکم و چې ته به فرعون ته ورځې او هغه سره به په آرامه لهجه صحبت کوې یعنی دا به په صلحاو ځله زما په مخ کې تکرار کړي همیشه به یې ویل طرفدار د دې و چې بحث وشي خبرې وشي په حوصلې سره وشي په آرامه لهجه سره وشي او د هر کار او د بې حوصلګۍ نه وروسته به هم به یې ما ته ویل چې زه ډېر پښیمانه یم چې په دغه مجلس کې زه په قهر شوم یا مې خبره جګه شوله نو دا د هغه لوړ شخصیت څرګندوي هیڅکله داسې نه دي شوي چې زه د کومه جمعه غیر حاضر وم او تصمیم مې درلوده چې رانه شم او ده به ما پسې 3-4 وارې تلیفون نه یې کړی چې حتما به راځې نه یوازې ما پسې بلکې ټولو پسې او په دې خوشحاله و چې د مشرانو سپینګیرو او ځوانانو سره په تماس کې او سره یو ځای او په مسایلو باندې بحث وکړي نه په مادي مسایلو نه په چوکۍ او مقام بلکې پر علمي مسایلو څیړنیزو مسایلو ادبي او فرهنګي مسایلو د کتاب سره یې مینه وه د لوستلو سره یې مینه وه د مطالعې سره یې مینه وه د لیکلو سره یې مینه وه بعضې آثار یې لیکلي حتی یو ورځ ما یو د پوهنتون استاد ته وویلې چې د پښتو ادبیاتو استاد ما ورته وویلې چې حاجي صاحب یو اثر لیکلی دی یوه رساله ده ته دغه ولوله وایخله ښایي چې ته د هغې په اساس یو تحقیق ترسره کړې هغه دا عنوان یې و چې د رحمان بابا د شعرونو هغه اثر د میرویس نیکه په مبارزې باندې اصلا غوښتل چې هغې باندې رساله لیکلې ده نو ما ویلې چې تاسو په دې کې تحقیق وکړئ واقعا هم دا یو مهمه موضوع ده ځکه چې هغه به چې وایي میرویس نیکه به چې کله یو اقدام کوو نو د رحمان بابا کتاب به یې واځوو او د هغه شعرونه به یې چې لوستل د هغه د شعرونو پر بنا به پر بنسټ به تصامیم نیول او په تصمیمونو کې به هغه موفق او کامیاب بریالی و